اوس کولی شئ په اسانه سره خپل واتس اپ کې ایمیل اضافه کړئ ځکه چې که چېرته ستاسو واتس اپ کې چټ یا میسجان هر څه وي ستاسو هغه ډیلیټ شي واپس نشي راتلی که چېرته تاسو ایمیل ورسره ایډ کړی وي نو ستاسو میسجان چې دي هر څه هغه په ایمیل کې پاتې وي او بل واتس اپ کې ستاسو په اسانه سره هلته خلاصولی شي زو ویډیو په طرف ویډیو له پای پورې وګورئ دا طریقه ډېره مهمه ده هغه خلک چې واتس اپ استعمالوي دا طریقه دې لازمي وکړئ او دا زموږ ویډیو هم ځان سره فیوریټ کړئ او زموږ پیج هم ځان سره لایک او فالو کړئ نو تاسو به واتس اپ خلاص کړئ څنګه چې واتس اپ ته راغلی 3 ډاټ ته به راشي دلته به تاسو سیټینګ ته راشئ سیټینګ نه بعد چې دوستانو تاسو به چټ ته راشئ چټ نه بعد چې دوستانو دلته به تاسو راشئ دلته به تاسو چارت بیک اپ ته به راشئ دلته به تاسو ایمیل کنټیکټ کړئ ګوګل اکاونټ دلته به تاسو یو ایمیل کنټیکټ کړئ صحیح ده څنګه چې ایمیل کنټیکټ کړئ دلته به تاسو فر دا دویم ته به راشي دا نیور تاسو څنګه ووایئ تاسو نیور وی خو تاسو ډیلی به انتخاب کړئ دوه آیکن چې دا به تاسو آن وساتئ صحیح ده تاسو آن وساتئ روزانه به تاسو میسجونه په خپل ایمیل کې پاتې کیږي ډېره زیاته مننه